بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پښتو د بیکاروان ډیر ګران محترم عزتمن ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې وي. مننه کوم د سلاکار ډلې د نظامت کوونکو د تمامو نقادانو حضراتو لکه هر یو ګران ډاکټر سید سلیم سالار جدون صاحب، محترم شوکت یاد صاحب او محترم گلستان پٹھان سے، جہان افروز شگیوال سے، خاکسار کاکڑ سے، زاہب خراسان سے، قریشی سے، ہدایت الرحمن ہادی سے، محترم حافظ فرید فگار شنوری سے او محترم پیرزادہ پیر سے، مولانا منیر دھرمدر سے، بوید عجز بابا او عین اللہ ملازی سے او محترم مغفور الله جامی سے د ټولو ښاغلو مننه کوم. او په تیره د ډیر ګران محترم عزیز سنان صاحب ډیره زیاته مننه چې خپل کلام په خپله خوښه د ملګرو نظرونو ته راوړی دی. ملګرو د کلام جایزه اخیستې ده او هغه ښه اړخونه او کمزوري اړخونه دواړه څېړلي دي. خو د روایاتو تر مخه چونکې د دې تنقیدي نشست د صدارت چوکۍ سلاکار ډلې په خپله خوښه ماته حواله کړې ده، نو زه به یو څو خبرې کوم انشاءالله، بیا د نشست اختتام اعلان کوم. ښاغلی په مطلق کې وي زما به هر الفاظ نساسي د غمونو اوښکې، زه پل په پل وینم په څیرې ګریوانونو اوښکې. دا 15 څپیزه اشعار دي او خجې زه پل په پل په څلورم سېلاب خج دی او مردف کلام دی، غمونو گریوانونو پکې کافي دي. او مطلع ته که مونږ راشو نو زما په هر الفاظ اصل کې هر چې دی دا د واحد دپاره راځي، نو دلته لفظ صحیح راځي. ملګرو د ټکي دغه هم ورکو، ښه خبره ده. او لفظ هم داسې یو لفظ دی چې مونږ او تاسو ټول پرې پوهېږو. پښتو کې اکثر مونږ دا الفاظ په ځای لفظونه استعمالو، نو څه بدیت یې نشته، خو چونکې دلته د واحد او جمع هغه بدصورتي راغلې ده، نو ملګرو ته تجویز ورکړو. نو بیا په دې کې ملګرو تجاویز ورکړه شعر د ښکته پورته شي، دا مصري او تجویز پکې د مولانا منیر همدرد صاحب ښکلی تجویز و. هغوی فرمایي چې ښه ډېر بره دی، زه پل په پل وینم په څیرو ګریوانونو اوښکې، ځکه د هر لفظ نه مساسي د غمونو اوښکې. نو په داسې حالت کې به مطلق شي. لومړي شعر دی کې وایي چې ما نه د مینې ټپې نه کېږي په داسې وخت کې چې د مظلوم ولس بهیږي په مخونو اوښکې. دلته یو سوال راپورته کړی مولانا منیر همدرد صاحب او د هغې جواب محترم حافظ فرید فګار شنواري صاحب کړی دی، نو بس د هغې بیا ضرورت نشته دی. دلته املا خو مې ونه کته، زما به دلته په ب باندې همزانو پکار او نساسي د غمونو اوښکې، زه پل په پل په پ باندې هم همزانه یې پکار، زه پل په پل وینم په څیرې ګریوانونو اوښکې. املا دغه خو صحیح ده، ما نه د مینې ټپې نه کېږي، نه کې په ها باندې همزه پکار دی. اوس چې کوم ځای کې پکار دی نو هلته نشته دی، او چې کوم ځای نه دی پکار نو هلته کې شته دی. او کېږي دلته ګیږي د لیکلی دی، حالانکه دا کیږي پکار دی، کاف بیا مخصوصه یا بیا گی او بیا ورپسې معروفه یا پا، دلته اوس همزانه پکار کې چونکې ښاغلی د ښکته پښتونخوا دی، نو په دې کې خین پکار دی، کشیب چې د مظلوم ولس بهیږي په مخونو اوښکې. نور املا سمه ده. ښه نو دا شعر ښه دی، او چونکې د سوال جواب هم حافظ صاحب کړی دی، هغه چې نه وتې دی اوس دلته کې په ها باندې حمزه پکار دی. ګوره نو
تو خو دلته حمزه پکار دی چې دا سخت ها ده او با پا لا دلته حمزه نه پکار هغه چې نوتی لکور د حیا په خاطر نن هغه پیغلی ګرځوي زی سره نشي لیکلی د زیم سره لیکلی شي نن هغه پیغلی ګرځوي په بازارونو کې زه وایم چې دا زموږ روزمره نه ده پیغلی ګرځوي په بازارونو کې که یو حد ته موږ هم وایو خو بیا هم دا سمه نه راځي زه وایم چې دلته نن هغه پیغلی تویوي په بازارونو کې په بازارونو کې اوښ کې تویوي داسې ترتیب سره که راشي نو ښه به شي شعر بهرحال ښه دی بیا وایي پروردګاره تر هغې راله مرګ مه راوله تر څو چې توی نه کړم دلته دا توی په مخصوصه یا پکار ده نه کې په ها باندې حمزه پکار دی پکې حمزه نه دی پکار په خپلو ګناهونو کې دلته کې یو سوال حافظ فرید فګار شینواري صاحب راپورته کړو د هغې جواب یې وکړو دغسې هم صحیح ده یا دا هم یو دغه دی چې زه په خپلو ګناهونو تر څو پورې اوښکې توی نه کړم لکه اوښکې چې توی شي دا ځان له لکه په یو ګناه باندې چې کله د یو انسان د سترګو نه اوښکه لاړه شي په هغه د جهنم اور حرام شي نو دا هم یو ترتیب دی یو ښه ترتیب دی خو بهرحال حافظ صاحب یو سوال راپورته کړو د هغې جواب یې وکړو نو که په هغسې شي نو نور به بهتر شي خودغرضو ته سنانه جولۍ مه غوړوه دا مه غوړوه دا یو خو دوه لفظونه دي نو بار بیل بیل پکار دی او غوړوه کې د اړې د پس واو پکار دی او دا جوخته پکار ده لکه دا ها پکې نه دی پکار مه غوړوه خپله راپاسه خپله پاکې کړه د زړونو کې په دې کې به هم دی مولانا صاحب حافظ صاحب ټول ورته ووایي د شوکت حیات صاحب تجویز مخې ته رالو چې د خودغرضو ته سنانه جولۍ مه غوړوه یعنې د دې نه سوال مه کوه په خپله وچې کړه د خپلو ارمانونو اوښکې دا غوره تجویز دی که دلته وایي چې یاره د خودغرضو ته سنانه جولۍ مه غوړوه یعنې د ځان خبره کوي نو خپله راپاسه خپله پاکې کړه د زړونو اوښکې نو انسان خو یو زړه لري من قلبین فی جوفه دوه زړونه خو په سینه کې ني دلته نه لکه چې موږ دا جمع ته دا خبره راړو نو بیا پورته په دې مصره کې د دې څه د تفصیل پکارو نو دغه کې مسله ده نو که دا د شوکت حیات صاحب تزویج واخیستی شي نو بیا یې دغه راځي ربط راځي مجموعي طور لږ ډېر د املا مسایل دي پکې او څه لږ د روزمرې مسله ده په دې مقطع کې د ربط مسله ده نور کلام ښه کلام دی او شاعر تکړه شاعر دی او د ډېر وخت شاعر دی لکه زه چې تله سته کاله مخکې دې کاروان ته راغلم نو هغه وخت دوی دلته کې وو بلکې دا دغه چې دی دا پښتو ادبي کاروان دا هم د سنان صاحب او واحد ملنګ صاحب دی جوړ کړی دی بنسټګري دي نو زه امید لرم چې پر روان وخت کې به د محترم سنان صاحب نه مونږ هغه وخت کې دی عزیز ملنګ صاحب نو امید لرم چې ښه کلامونه به راسره شریکوي زما خبرې هم ختمې شوې زه د دې نشست اختتام اعلان